نو اخت خور دا ده، نو تاسې به صحیح علامه دلته کیدی. دریم ترازو وایي چې المدرس کم یو ده مدرس؟ صحیح علامه دا مدرس ده؟ نه دا مدرس ده؟ هو. نو صحیح علامه به تاسو په دغه مربع کې کیدی. مصر الرابع مصر کم یو ده؟ دا ده؟ نه دا کم هیواد ده؟ سوریا. نه ده. نو ما درته مصر ویلی، دا صحیح علامه به دلته کیدی. الخامس پنځم ترازو وایو الطبیبه کم یو ده؟ دا ده؟ نه طبیبه دغه ده، نو صحیح علامه به دلته کیدی. السادس انت ضمیر ده، نو انت دا ده؟ نه خو ښځه ده. څه ورته راځي؟ انتې. نو دا نر ده، دته انت راځي. نو ما انت وویلې، نو به دغلته به صحیح علامه کیدی. اسانه تمرین ده، نو تاسو په خپلو کورو کې یا د خپلو دوستانو سره دغه تمرین خپله حل کړئ. التدریب الثاني دویم تمرین الف د الف برخه اشر الى السوره التي تسمع اسمها. اشر الى السوره التي تسمع اسمها. اشر اشاره وکوي الى السوره التي هغه انظور ته تسمع اسمها چې تاسو د هغې نوم اورئ. نو مثلا زه تاسو ته یوه هغه ښیم د عکس نوم اخلم، نو تاسې هغه ته اشاره وکئ. صحیح ده؟ درته وایم الاخت، څلور مربعګانې تاسو ته درکړي دي. صحیح؟ اول دویم دریم څلورم، نو تاسو ته الاخت وایم، تاسې ورته اشاره وکوئ. صحیح؟ الاخت کم یو کې ده؟ دا ده؟ نه. دا څوک ده؟ سړی ده. دا ده؟ نه. دا ده؟ هو دا ده. نو دلته به علامت صحیح تاسې کیدئ. الثاني انت دلته ده. نو تاسې به کلم دا کلمه انت واورېدله، نو علامت صحیح به دلته کې، ځکه دلته اشاره کړې دغه هلک یا دغه سړي ته. انت. الثالث الطالب نو دلته طالب کم یو ده؟ دا ده؟ نه. دا ده؟ نه. دا ده؟ نه. دا پاکستان ده؟ دا سړی ده؟ دا طالب ده. نو اشاره چې ته کړې هلک ته کړې. اشاره تاسې څه وکئ؟ هلک ته وکئ، ځکه طالب ما طالب ویلې، مدرس مې ونه ویلې، او نه مې هذا کلمه ویلې، او نه مې ورته پاکستان ویلې. ب قل اسم السوره التي يشير اليها المدرس. ب تمرین دا وایي چې قل تاسې ووایئ یا ته ووایه هغه انظور چې هغه مدرس ورته اشاره کوي. اسم سوره التي يشير اليها المدرس، یعنی مدرس یو عکس ته اشاره کوي، تاسې د هغې نوم ووایئ. مثلا زه تاسو ته اشاره کوم، وایم چې دا څوک ده، تاسې هغه ته داسې د هغه نوم ووایئ. مثلا دا، نو تاسې به وایئ هذا طالب. درته یم دې ته وکوه هذا مدرس. نو همداسې نور درته وایم چې دې ښځې ته اشاره وکوه، دغه انظور ته، دې ښځې ته یا جلۍ ته دې ته وایي اخت یا بنت. صحیح؟ درنو او قدرمن دوستانو، دا و زمونږ د نن ورځې درس چې تمرینم ولسته او تمرینم حل که. نو دغه تمرین تاسو ولولئ
او په خپلو کورو کې د خپلو دوستانو سره حل کوئ او همدارنګه داسې نور شیان چې تاسې په خپل ورځني ژوند کې ګورئ نو یا یې موږ ته په کمنټونو کې ولیکئ چې د هغې معنی درته تاسو ته وړاندې کړو او یا هم تاسې کوښښ وکئ چې د هغې معنا پیدا کړئ او جملو یا کلمو کې استعمال کړئ. نو هر شی چې په کور کې مثلا کوټه کې کوټې ته اول کوټې ته څه وایي غرفه وایي. په غرفه کې هر څه وجود لري. کتابونه شته چې کتابونه ته څه وایي کتب. یو کتاب ته چې وایي کتاب. مثلا همدارنګه قلم خپله ده قلم ورته وایي جمع یې څه ده اقلام ده. موبایل ته څه وایي الهاتف یا محمول. همدارنګه نو ډیر شیان دي په کور کې چې تاسو کولی شئ زده یې کوئ او یا هم که نه پوهیږئ په کمنټونو کې ولیکئ نو موږ به ستاسو هره پوښتنه چې وي د هغې لپاره به ځواب پیدا کړو ستاسو په درانه حضور کې به وړاندې کړو. تر بیا مو په پاک او مهربان لا یزال رب سپارم. پاک الله مو مل شه. درنو قدرمنو یادونه کوم چې زمونږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه دا ویډیوګانې تر نورو هیوادوالو پورې ورسوئ تر څو نور هیوادوال د دغه ویډیوګانو څخه برخمن شي او یو څه عربي ژبه زده کړي. نور مو په پاک او مهربان خدای سپارم. پاک الله مو مل شه.